شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف د کفارو یوه دوکه د مسلمانانو سره دا ده چې د مسلمانانو ښه یقین دی چې د اسلام تمام ارشادات حق دی، زما ګټه پکښې ده، دا ارشادات د لاسه نه ورکوم. دا یقین دی چې د کفارو تمام رواجونه، تمام اصول، تمامې لارښوونې بدې دي، زه نه کوم. خو کافرانو په یو داسې ترتیب باندې د مسلمانانو سره سودا شروع کړې ده چې د مسلمانانو هغه ګټمن شیان چې د دوی ورباندې یقین دي هغه په خپله خوښه خوشحالي ورکوي، په خپله رضا سودا ورسره کوي، خپل د اسلام ارشادات، د اسلام اصول، د اسلام لارښوونې پرېږدي، د کفارو رواجونه، د کفارو رسمونه، د کفارو عادات دا په ځان کې عملي کوي. الباطن في شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف